تور رنګ عموما خلک غم او جدایي او غم دپاره استفاده کوي. سپین رنګ مثلا صلح او دغه ځایونو ته زیات استفاده کوي او زیړ هم داسې د جدایي دپاره ما په خیال استفاده کوي که نه. دا ولې دا آیا معنا لري که نه هسې خلکو دا رنګ دغه آخر رنګ نه به شروع کو. زیړ رنګ معمولا په افغانستان کې د جدایي رنګ ده، یعنې ولا د پلاني زیړ کالي اغوستي دي حتما څوک ترې جدا سوي دي. دا غلطه ده. زیړ ګلې ورکړی زیړ ګلې ورکړی د جدایي ده، دا غلطه ده اصلا. دا هېڅ منطق نه لري، علمي منطق نه لري. برعکس زیړ رنګ د هغه رنګ ده، د هوساینې رنګ ده، د سکون رنګ ده، د امنیت رنګ ده، لکه آسماني رنګ. دا ټول کومک کوي. خو کېدای شي دا په دې معنا ورکړي دا زیړ رنګ واخله زه درله ارامه شم سکون که دا مثلا کېدای شي که په دې موخه کارول کېږي نو بیا صحیح ده. تور رنګ څه ده؟ تور رنګ او سپین رنګ لږ د لویدیځ او د ختیځ یعنې د غرب او د شرق ترمنځ لږ د یو رقم سره ویشل سوی ده او په عین حال کې متضاد معنا لري. مثلا موږ سره له دې چې سپین رنګ ته د سولې رنګ وایو، خو په عین حال کې د موږ د سوګ رنګ هم ده، یعنې د کفن رنګ هم سپین ده. صحیح؟ نو په عین حال کې نور مسایل هم شته. په لویدیځ کې هم همدغسې ده. مثلا د ناوې کالي سپین دي، په عین حال کې سپین رنګ هلته د هغه معنا ورکوي، مثلا د پاکۍ او صفایۍ او د ښه نیت معنا ورکوي. مثلا د په هند کې، په چین کې او په معمولا په بودایي مذهب کې دا ډېر د عرفان رنګ ده، د تصوف رنګ ده، د پاکۍ رنګ ده، د اخلاص رنګ ده، د معنویت رنګ ده. یعنې دا رنګونه چې هر څومره سره وسنجي سړی ډېر فرهنګي اړخ اخلي. یعنې دغه زیړ رنګ په هندوستان کې د جدایي رنګ نه ده، برعکس ډېر د واده رنګ ده، د مستۍ رنګ ده، د خوشحالۍ رنګ ده، د عبادت د مراسمو رنګ ده. او تور هم څه ویلی؟ تور معمولا موږ اوس تور د غم رنګ ګڼو، په عین حال کې تور د موږ د کعبې رنګ تور رنګ ده، د یار زلفې تورې دي. صحیح؟ موږ تور رنګ نه بد هم راځي، خو کله چې سر سپین سي د تور رنګونه کوو، یعنې دا معنا دا نه ورکوي چې په عین حال کې تور رنګ ښه ده یا بد ده. صحیح؟ خو په ټوله کې که تاسو د همدغه رنګ په سن د ماشوم هغه کې ورکوي یا د انسان هغه کوم لاشعور چې کوم اړخ ورسره اخیستی، تور رنګ د تیارې رنګ، د بدبختۍ رنګ، د هجران رنګ، د درد رنګ، د بدبختۍ سمبول، د تورتم معنا ورکوي. حتی که ماشوم ته تاسو ووایئ چې هلته یو دوه توپ ورته کېدی، یو توپ تور کوي، یو توپ سپین، ماشومه سپین توپ راخلي، ځکه فکر کوي چې دا تور دروند ده، حس کوي چې دروند ده، هغه نه راخلي، سپین توپ راخلي.